د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وايي طالبانو او داعشیانو له اکتوبر راهیسې پر دیني عبادت ځایونو 12 بریدونه کړي چې شاوخوا 102 تنه یې وژلي او 202 تنه یې ټپیان کړي دي. په راپور کې په جلال آباد، پروان، هلمند، پکتیا، کابل، تخار او لغمان کې پر عبادت ځایونو بریدونو ته اشاره شوې او پړای پر طالبانو، داعش او افراطي ډلو چول شوې ده. په راپور کې د هندوانو او سکانو پر عبادت خونو د بریدونو یادونه هم شوې ده. د ځینو شنونکو په اند که څه هم طالب، داعش او افراطي ډلې ځانونه د اسلام مدافعین ښایي، خو په جګړه کې د مقدساتو تر برید لاندې نیولي په عادي چاره بدله شوې. هغه څوک چې د دې دعوه لري چې دوی مقدسو ځایو ته احترام لري یا یو داسې نظام لري راولي چې هغه مقدس ځایونه کې ارزښتمند دي، دا دعوه باطله ده. ځکه اوس په مساجدو باندې بریدونه، په مساجدو کې امامان په نښه کول، لمونځ کوونکي په نښه کول د دې جګړې د بطلان دلیل دی. د دې جګړې بالکل د انسانیت د تېرېدلو دلیل دی. دا جګړه بالکل له انسانیت تېره شوې ده. دا جګړه هیڅ اصل ته احترام نه لري، نه دیني اصل ته احترام لري، نه کلتوري اصل ته احترام لري. د چارو شنونکي وایي پر جوماتونو او مذهبي ځایونو بریدونه د استخباراتي جګړې برخه ده او یو شمېر کړۍ غواړي په دې کار سره په افغانستان کې مذهبي او قومي جګړه پیل کړي. لیکوال او شنونکی مجید قرار بیا وایي په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت څو موده وړاندې د 390 جوماتونو د جوړېدو خبر ورکړی و، طالبانو ګڼ شمېر جوماتونه ویجاړ کړي او جوماتوال یې پکې وژلي دي. اسلامي نړۍ کې نه کوم بل حکومت په دومره لنډه موده کې دومره جوماتونه آباد کړي دي لکه د افغانستان حکومت چې آباد کړي، او نه کومې بلې ډلې په دومره وخت کې دومره جوماتونه ویجاړ کړي دي لکه د طالبانو ډلې چې ویجاړ کړي. بل ته دا د طالبان چې کوم ډول جګړه کوي، دې جګړې ته کورنۍ جګړه ویل کېږي. په دې جګړه کې اخلاقي اصول ځای نه لري، اهداف وسایل تفریح کوي او یو چریک که د هر څومره مقدس هدف لپاره وجنګېږي خو اعمال به د هغه غیر مقدس وي. دا جګړه په اصولو کې مسلمانانو ایجاد کړې هم نه ده. دغه جګړه دی چې ګوارا په ماډل باندې او د نورو نویو معاصرو جګړې د تیوریستانو ایجاد ته په اصطلاح او د جهاد له روح سره چې په اسلام کې جهاد ورته ویل کېږي، د هغه له روح سره دا جګړه 5% مطابقت هم اصلا دغه ډول د جګړې نه لري. ویل کېږي چې طالبانو په تېره یوه نیمه لسیزه کې د افغانستان د علماو د شورا د موجوده غړیو د شمېر 2 برابره دیني عالمان وژلي دي. دوی وایي چې طالبان له مخالفو دیني علماو ویره لري چې د دوی د جګړې مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. طالبان ډېری هغه علما هدف ګرځوي چې د طالبانو پر خلاف نظر ورکوي یا د افغانستان د نظام حمایت کوي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت څه موده وړاندې ویلي وو چې له امنیتي ادارو سره په ګډه کار کوي ترڅو په هېواد کې د دیني عالمانو ژوند او دیني مقدسات د وسلوالو له بریدونو څخه خوندي وساتي. دیني عالمان له حکومت څخه د دوی د خوندیتوب د غوښتنې ترڅنګ له وسلوالو طالبانو غواړي چې له دغسې ناوړه کارونو څخه لاس په سر شي.